سلامونه درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ واسطئ. درنو لیدونکو، دا نوی کرکټ گیم راوتی چې ډیر مشهور دی. ډیری دوستانو موږ نه پوښتنه کړې وه چې داسې یو ویډیو ورکړي چې دې کرکټ د ډاونلوډولو طریقه پکې تاسو موږ ته وښایي. نو دا ویډیو مې لپاره تاسو ته چمتو کړې ده چې تاسو پکې د کرکټ گیم د ډاونلوډولو طریقه تاسو ته پکې وښیم. تاسو دا گیم وګورئ چې دې کې مکمل ټول سیستمونه پکې شته. دا تاسو وګورئ کمنټیټران ټول دا مشهور دغه دي. د پچ ریپورټ پکې وړاندې کیږي. تاسو وګورئ د پچ ریپورټ هم پکې راځي. شاته وګورئ د پچ ریپورट در څنګه هغه لوبغاړي خپل هغه تمرینات هم کوي. सबका स्वागत है इस खूबसूरत मैदान में। टॉस के लिए यहाँ पर मौजूद है दोनों टीम के कप्तान और मैच रेफरी। تاسو چار مخ ټیل ظاهر ټاکئ، اب تاسو وټاکئ. نو ټاس چې ما وګټو بال او بیټ راغلو. نو زه اوس بال कैप्टन ने यहाँ टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया है। نو په دې ویډیو کې به تاسو ته زه دې طریقه هم دروښیم چې دا گیم تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډ کړئ. दोनों टीमों के खिलाड़ी जो आज मैदान में उतरेंगे पाकिस्तान دا د ملي سرود دی. ملي سرود هم پکې راځي. دا د افغانستان ملي سرود. زه یې لپاره زر تېروم چې تاسو یې هغه طریقه زده کړئ. نو اول بال ما اخیستی دی، زه راشد خان بال ته راولم. د هر لوبغاړي د بال سټایل پکې هماغسې راځي، لکه څنګه چې د حقیقي کرکټ کې د بال کوم سټایل وي. قواره هم هماغسې هغې ته ورته وي. نو زه اوس دلته بال کوم. دا وګورئ بالونه پکې راځي: ډریفټر، فلیپر، ټاپ سپین، ګوګلي، لیګ سپین. هر بال چې تاسو کوئ. نو زه اوس ګوګلي بال مې انتخاب کړ. دا تاسو وګورئ د راشد د بالنګ سټایل پکې بالکل هماغسې د راشد غوندې دی. आसानी से खेला एक रन के लिए। निराशाजनक मिसफील्ड किया है। तاسو غواړئ چې دا گیم په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. تاسو هم دا گیم په خپل موبایل کې وکړئ تر څو خوند ترېنه واخلئ. نو راځئ چې دې طریقه تاسو ته زه وښیم دا گیم تاسو څنګه کولی شئ چې خپل موبایل کې فري را ډاونلوډ کړئ. نو دې لپاره به تاسو اول راشئ، زه دا گیم بندوم. نو تاسو به د خپل موبایل پلی سټور ته راشئ. دا کوم ځای نه چې تاسو واټساپ او فیسبوک دا نور شیان ډاونلوډوئ، دلته په سرچ کې تاسو یې ولیکئ ریل. ګوره خپله راغی ریل کرکټ 22. په دې به تاسو کلیک وکئ. په دې مو چې کله کلیک وکړو نو دلته دا وګورئ راغی ریل کرکټ TM 22. نو دا چې کله راغی ما ته یې انسټال کړی دی، ما د ته یې پلی راځي. نو تاسو ته په انسټال راځي، په انسټال به کلیک وکئ او ډاونلوډ به کړئ. نو درنو دوستانو دا دا طریقه چې تاسو ته وړاندې کړه. خدای دې وکړي چې خوښه شوې مو وي. تر بلې داسې معلوماتي ویډیوګانو پورې ښه وخت.